د استانبول هوایي ډګر د هوایي ترافیک له نظره په اروپا کې لومړی ځای لري. د اروپا د هوایي چلند موسسه وایي اوس په اروپا کې د الوتنو تر ټولو ډیر تګ راتګ د ترکیې د استانبول هوایي ډګر ته کیږي. دغه هوایي ډګر ته په متوسط ډول د ورځې نږدې 1.5 الوتنې کیږي. د استانبول د هوایي ډګر چې د نړۍ یو ستر هوایي ډګر دی په وروستیو کلونو کې جوړ شو. د استانبول له هوایي ډګر وروسته ډیر الوتنې د هالند امستردام هوایي ډګر ته کیږي چې د ورځې 1300 ته رسیږي. د لندن هیترو هوایي ډګر ته د ورځې 1202 الوتنې کیږي چې دریم ځای لري. خو لندن د هیترو ترڅنګ لږ تر لږه 3 نور ستر هوایي ډګرونه هم لري. د فرانسې د پاریس شارل دوګل هوایي ډګر ته د ورځې 1245 او د جرمني فرانکفورت هوایي ډګر ته 1194 الوتنې کیږي چې په ترتیب په اروپا کې د الوتنو د شمیر له نظره 4 او 5 ځایونه لري. په اروپا کې د کرونا وبا له پای ته رسیدو وروسته یو وار بیا هوایي سفرونه زیات شوي او تقریبا هماغه حالت ته رسیدلی چې تر کرونا وړاندې وو. تیر کال د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې وړاندوینه کړې وه چې راتلونکی کال به د هوایي سفرونو شمیر تر کرونا وړاندې وخت همومره زیات شي. د استانبول د نوي هوایي ډګر له لارې په کال کې 90 میلیونه مسافر سفر کولی شي. د استانبول د هوایي ډګر جوړونکې کمپنۍ ویلي چې دغه هوایي ډګر 4 اصلي برخې به په 2028 میلادي کال کې بشپړې شي.